نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق ته وی چې ورشو دغه پلان کې شپون کې ته وایي چې مونږ له سپیرا کې پیسې به درکو. اشپون کې راغی لیکن اشپون کې سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال راغی له ایمان نه وروړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی زمون په پکار دی لک پیرا کا. حضرت بلال ته وی چې دې خو لا یو ګډم د پیو د پاره نشتا، یو ګډم پکې په نه ور کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ګډی ته اشاره وکړه چې دغه پلان کې ګډم لرا ولا رې واسطه ولا وستا اجازت ته. حضرت بلال ته وی بالکل زمون اجازت ته لیکن دې کې په نشتا. اجازت تستا کار دی او په ور کول دا الله کار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل لاسونو مبارک باندې چې اول شلا چې له اول شلا په اوس کله دغه یو کرنټو چې حضرت بلال ته ورسید زړه یې روچت شو. دغه یو ځلې په ورکل په دویمه ورځ باندې بیا راغی، بیا یې ورکل په دریمه ورځ باندې بیا اول شلا په پکې نو. لیکن دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه ده. په دریمه ورځ څنګه راغو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په مخې تکل. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان سره غار ثور کې کیناو چې زه د الله پاک پیغمبر یم، الله پاک رسول علیه ګلې ما نبی را لګلې ما د جاهلیت د تیارو د ختمولو د پاره ستا سره آیدا په ما باندې ایمان راوړی او کنه. وی بالکل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک محمدا عبده ورسوله. فورا ایمان راوړو چونکه غلامو شپونکیو چې کله ما خام لاړو خپل ګړي بيزي خپل آقا ته حواله کړې پته وته ولګي چې دغه ایمان راوړې دي. نو مشهور واقعه ده چې ډیر ظلمونه په شروع کړل. د عربو په دا سخت ګرمۍ کې په ګرم شګو باندې جمدی به واچو په شګو باندې د پاسه به په غټه غټه کې خودلا چې اسنا د ګرمۍ د وجه نه دی او تختی. نو غټه غټه په کې خودا چې دی نړکی او دی د خپل دین نه وړي. ابو جهل براتلو، امیہ ابن خلف براتلو، غټ غټ ظالمان چې کم مشرکانو د مکی مکرمه هغه براتلو خپل خپل ظلم به بخکارا کو. لیکن د دوی زړه ته د احد هغه کرنٹ رسیدلیو چې دوی به څومره ظلم زیاتو هغه مر به دوی د احد هغه چغې زیاتولې. کله به په ګټې خو دی، کله به پس کروټو باندې سملو چې په ګرم شګه باندې تیز نور بو لاندې بس کروټې وي د پاسه په حضرت بلال سملو. نو د حضرت بلال د وجود نه به دومره وینه لاړه چې هغه سکروټې به د حضرت بلال په وینه باندې مړې شوې. لیکن حضرت بلال به د احد ناری والی هغه مجبور شو چې ته د لات او د عزا عبادت شروع کا. ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین پریدا مونږ ته د سم نوایو یا دین پریدا یا په دغه حالت کې مونږ ته مړ کوو. کله به د اوخانو په سرمنه کې بند کو نور ته به کې خودو. لیکن احد ناری به وخل بیام. کله به وته د اوس په جامې واچولې او نور ته به اوتړو بیان خپل دین نه پرې خود. هر یو کافر په خپل ظلم ښکارا کو. لیکن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشق او د الله پاک توحید به د سینې کې نورم زیاتې ده. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا ناموں نشاں ہمارا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل تیرېدو چې وی قتل نو د الله پاک د توحید او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عشق خوشبو به ولګېده. چې لګمخ کې ورغه نو حضرت بلال په ګرم شګه باندې پروت دی. د احد ناری وای چغې وای لګیا دی د الله پاک په عشق او محبت کې. امیہ ابن خلف او ابو جهل وتولار دی چې اون تختی. حضرت ابوبکر صدیق ورغه چې بلالا
دوی پتا باندې ظلم کوي او ته بیا احد احد وې نو داسې کوه دا احد احد د دوی د وجې مه وایا دا په زړه کې پټ پټ وایا خپل مذهب دا پټ کا چې دوی پتا باندې ظلم ونه کړي لیکن هغوی وي داسې زه نشم کولی د احد احد دا نارې زمانه بې اختیاره وځي دا زما په قابو کې نه دي په دویمه ورځ باندې بیا راغی چې ای بلاله ظلم د باندې زیات شوی دی او داسې مه کوه خپل دین پټ کا نو څه وخت خپل دین پټ کا لیکن بیا مجبور او د توحید هغه کرنټ ورته لګېدلی و نو خپل دین یې پټول نشو احد احد نارې به یې وهلې حضرت ابوبکر صدیق راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لچ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه رنګي حضرت بلال هغه مونږ له چې د ګډو نه پیرا کول نو هغه باندې کافرانو خپل آقا ډیر زیات ظلم شروع کړی دی په ګرم شګو باندې اچولې دی او کاڼي یې بیخي دي او ماشومان یې واپس کړی دي په کاڼو باندې اولی غاړه کې ولا پړې اچولې دی او د مکی مکرمه په کوڅو کې راختی دا زناورانو په شانته او هغه بیا د احد احد چغي وخی ناری وخی نو یا رسول الله کو استاسو خوخه وینم مونږ با دغه کسبت مونږ واخلو په خپل باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیره خدا لیکن په دغه اغشتو کې امام ځان سره شریک کا ابو بکر صدیق ورغه امیہ ابن خلف ته وایي استاد غلام چې دی دا تور حبشي غلام دی د د په مقابله کې ستاله سپین غلام در کومه ما باندې را خرڅ کې هغه بدر کما هغه وچ دا را پس خندا کې زماله تور غلام دا اخلي او سپین غلام را کوي وی نبی بالکل زدن اخلما وی ته په دې راضی او کنا او ته بالکل په راضی یم ابو بکر صدیق ته فرمایل چې استاد غلام په ظاهر باندې تور دی لیکن زړه یې منور دی او زما چې کوم غلام دی اپا ظاهر باندې سپین دی لیکن زړه یې دنه تور دی يهودي دی اتاله در کوم مال ته دغه منور غلام راکا واپس کو یو بلتا اتور غلام ته ابوبکر صدیق او غش بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ او غ يهودي غلام امیہ ابن خلف لور کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغ یا رسول الله دغه غلام می واغشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشاله شو حضرت بلال کو فرمایل چې زه غلام یم زما ډیوټي صدا زبا اوس څه کار کوما کیونکه غلام هغه سره به ګډي بيزي سره ولي او بکر صدیق ته فرمایل چې ستا کار به اوس د الله او د الله د رسول فرمان منلی زته ما آزاد کړ د الله عبادت کوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل سینې پس راجوخ کو هغه سینا چې حضرت جبرائیل امین خپل سینې سره جوختي هغه سینې سره حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ راجوخ کو د هغه ایمان نورم مضبوط شو نورم پکې د الله پاک د توحید هغه چرچه خور شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله هجرت وکړه مدینه منوره ته نو کافران باندې راتلو ایمان به وروړو نو هغه د پاره چې کوم د خوراک تنظیمو نو هغه ټول په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل کور د پاره یو خادم یو ناظم اعلی مقرر کو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې د دوی د روټي تنظیم دستخوان خورول چې دا چا کپڑی نوی غریبانان صحابه کیږي هغوی ته لباس ورکول دا ستا ډیوټي ده دیو هم دغه رنګ لباس ورکو کافران چې مسلمانان شو په قرض پیسو باندې به لباس واغش یو ځل یو کافر راغی چې په دې مدینه منوره کې زډیر زیات مالدار مو ته چې د چانم قرض اخلي نو لمبي قرض به ته زمانه اخلي بل چانه بناله دیو ته وی ټیک ده حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ قرض واغشت او هغه صحابه کرام چې کوم نبی مسلمانان شو هغه له په لباس او د خوراک تنظیم برابر کو چې کله د قرض هغه نیټه را نږدې شو نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ
په مسجد نبوي مبارک کې اذان ورکو چې دغه سي هغه کافر راغی او حضرت بلال ډیر زیات اورټو چې تا ته پته نشته چې زموستا هغه قرض هغه وخت را نږدې دی او قرض کې سلور وځي پاتې دي تا زمانه پاره څه کمایي کړې ده ته مال قرض کې سره کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ اذان ختم کوته وی چې زه تعالی خپل قرض واپس در کوم سلور وځي پاتې الله به خیر کې ا کافر وته وی کو چر را دي نکلو نسبت تا خپل غلام وګرځوم او پتا باندې خپل ګډي بزیز سره واپس څنګه چې مخکې ته غلام دغه څه به غلام قسم کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه راغی چې اما چې کم کافر نه قرض اغشتونو هغه ډیر زیات اورټه لمو دغه څه راته او چې تا وځ خپل غلام کم څنګه چې ته مخکې غلام وې او چونکی امام مسجد مبارک کې اذان ورکو دغه څه اورټه لم حضرت بلال ځان تیار کو سبا بس تجارت باندې اوزي چې دغه تانه مې چې قرض اغش هغه لپاره څه کمایو کم څه پیسې و غیره ول وګټه چې کله سبا شو سحر روخت او دی روانې دو کې دی نه یو صحابي راغی چې حضرت بلال نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज کوي چې راشه حضرت بلال راغ چې یا رسول الله سوای زه خو تجارت ل روانم اغا پیسې برابروم چانه مې چې قرض اغشت دي وینا ویتکینا ویته په دې باندې خپشي وي چې کافر ته اورټلې نو الله پاک ته استاد غم خوخرانغي یو سلور او خان د مال نه ډک چارالي غلي په مال غنیمت کې چې داواله به مسلمانانو لور کې نو دا سلور وانه او خان والو چې څومره قرضونه دي استا هغه ټول خپل قرضدار لا ورکا او چې کم پاتې شو د مدینه منورې په یتیمانانو مسکینانو غریبانو باندې تقسیم کا هم دغه څه وکړلو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول عمر د پاره خپل مؤذن جوړ کو څنګه چې مشهور واقعه ده چې کله مسلمانانو غلبه وشونو مزل به را بلل کول نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو میټینګ یو اجلاس راغوستو چې مونږ چې خلک مزل را بلونو په طریقه به را بلو نو چا وی چې مونږ به اور بلکو بغیر د پاسه باندې نو خلکو ته پته لګی چې مونږ ټیم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینا دا خدا مجوسیانو نه خدا چاوي ګینټي به وخو ډول به وخو وینا دا د عیسایانو نه خدا باجه به وخو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وینوي دا صحیح نه دي د يهوديانو نه خدا عیسایانو نه خدا او مجوسیانو نه خدا کافر سره مشابهت راځي دی وجنه دا خبر صحیح نه ده مشوره پس باندې اون شو ټول صحابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوارو شو خپل ځای ته لاړل شپیلا مختلف صحابه کرام خو کولیدو چې دا رنګ یو دوه کسان دي او هغه یو بل ته کلمات ویا حالانکه هغه پرشتي وي چې د اذان دا کلمات یو بل ته وي نو چې کله سبا شنو مختلف صحابه کرام راغله زر چې زه د ټول نمخ کې دا خوب بیان کما حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم دا خوب لیدلو صادر او پس راخ کله کېدل لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام له منډه را روانو مختلف صحابه کرام دا خوب هم یو شان ولیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا وی دا دوانه پرشتي وي موږ ته د اذان کلمات خول دا کم اذان چې نن سبا کیږي الله اکبر دا کم چې مؤذن چې کم اذان کوي دغه کلمات چې کم احادیث مبارک کې راغلي لا اله الا الله پورې دغه اذان دا کلمات پرشتو یو بل ته وې صحابه کرامو ته ذکر حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ مقرر کو چې دغه اذان ته وکا چې څنګه دا اذان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات خوښ شو دغه आवाज پر اثر اذان وکړو نو د ټول عمر د پاره د مسجد نبوي مؤذن جوړ کو کم انسان چې سلوي خروز مسلسل د سحر اذان وکړي په دغه کس باندې جنت واجب کیږي د قیامت په ورځ باندې با حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته یو جنډه ورکړي شي چې دا جنډه واخله اوچته کا
او جنت ته روان شه، او چې څومره مؤذنین دي د دنیا هغه ټول به د جنډې پسې رواني او د حضرت بلال په قیادت کې به جنت ته داخليږي. نو بلال رضی الله تعالی عنہ د مسجد نبوي مؤذن جوړ کو، اذان به ورکو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به جمع ورکولا. څومره لوی خوندو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قول سره د کافرانو زړونه هغه مسلمانې دل، او د حضرت بلال په اذان سره به د مسلمانانو زړونه هغه نور منور کېدل. چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو، دنیا نه پرده شو، نو حضرت بلال هغه وی چې دلته خو زه دې لپاره اوسېدم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیدار به ما کولو، نو نن خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشته، نو زه دلته سکوما هجرت وکړو چې دلته زه نور وخت نشم تیرولی. صحابه کرامو پسې لاړل چې اے بلالا دا خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بے وفایی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جدای سره تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلی او وطن پرې خودو. لیکن بلال رضی الله تعالی عنہ برداشت نه کړي، نشو راتلی. صحابه کرام وایي چې موږ ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وخت اذان هغه ته زموږ شوق روجت شوی دی، پس چل باندې حضرت بلال را وستل غواړي. لیکن بلال سے نه راتلو، مشوره وکړه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوسی مبارک حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې اغوی یو درخواست یو اپیل کولیږي حضرت بلال ته، نو کې دې شي راشي د دوی په خله باندې دا حسنین مبارک خط کولی کا حضرت بلال ته. حضرت بلال وخت په جړا شو چې زه خو تلو نیما، لیکن دام حکم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وسو مبارکو، نو دام زو په عمل کول نشم. د دې په حکم باندې راغی مدینه منوره ته، په جړا د جاړي اذان نشي کوي، لیکن حکم د حسنین کریمینو اذان خانی ته وخت اذان شروع الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. چې کله اشهد ان محمد رسول الله وی نو دینه مخکې بچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دنیا کې نو اشهد ان محمد رسول الله سره حضرت بلال مختو کو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به نظر پریوت. نو چې اوسه څنګه اشهد ان محمد رسول الله اوه او په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نظر پرې نه وت، فورا د اذان خانه نه را پریوت او بهوش شو. دومره عشق او محبت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې کله هوش کې راغی واپس لاړ، هجرت وکړو چې دا زنه شم برداشت کولی چې زما سترګې مبارکې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نه لګي. صحابه کرام به بیا د حضرت بلال اذان دا یو بل ته په مبارک باندې کې پیش کو، د بشارت په موقع باندې پیش کو